کابل کې د پاکستان پر سفیر وسلواله حمله شوې ده. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په کابل کې د دوی شرطافیر عبیدالله نظامانی له یوه هدفي بریده روغ وتلی دی. ښاغلي شریف نن په ټویټر کې لیکلي د سفارت هغه ساتونکي ته د درناوي مراتب پر ځای کوي چې په دې پیښه کې د ډزو له کبله ټپي شوی او د سفیر ژوند یې ژغورلی دی. د پاکستان صدر اعظم د دې پیښې د بیړنۍ څېړنې او د عاملانو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې ده. یو شمېر پاکستاني خبریالانو د طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان پر شردافیر ډزې د پاکستان سفارت سره نږدې له یوې ودانۍ څخه شوي دي. د انس ملک په نوم یو پاکستاني خبریال د طالبانو د لومړنیو څېړنو په حواله ویلي چې ډزې له یوه نږدې ودانۍ شوي دي چې په دې وینا یې پکې د پاکستان شردافیر یو ساتونکی ټپي شوی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه حمله غندلې او زیاتوي چې د دوی په وینا هیڅکله به مغرضو ګړیو ته اجازه ورنه کړي چې په کابل کې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو امنیت وګواښي. دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي امنیتي ادارې به دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي. د عاملینو تر پیژندلو وروسته به قانوني جزا ورکول شي. د پاکستان پر سفارت د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.